السلام علیکم ملګرو، تمه ده چې دمګړې به راته تاسې ټول روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، یو ځل بیا زه احمد زیار د افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل له طرفه ستاسې په درنه حضور کې له یوې نوې او زبردستې ویډیو سره حاضر شوی یم. تمه ده چې ویډیو را سره تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ. ملګرو، زموږ نننۍ ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه هغه مزاحم پیغامونه بند کړو کله چې موږ د یوټیوب چینل لپاره ویډیو ریکارډ کوو. نو ملګرو، ډیره خوندوره، ډیره زبردسته او اسانه طریقه ده. مخکې له دې چې ملګرو ویډیو پیل کړم، که تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او تر څو مو زموږ افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې دغه د بیل علامه ووهئ او آل انتخاب کړئ، تر څو چې موږ هره یوه نوې ویډیو اپلوډ کوو تر تاسې په یوه ثانیه کې در ورسیږي. نو راځئ چې ویډیو پیل. بیا هم ستړي مه شئ ملګرو، له هر څه نه مخکې تاسو ته دغه یو پروګرام پکار دی چې تاسې کولی شئ دغه پروګرام د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو، اوس راځم تاسو ته دغه پروګرام درخوایم چې څنګه کولی شو دغه ډاونلوډ کړو. نو ملګرو، تاسې به راشئ لومړی پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلی نو ملګرو، تاسې به دلته په سرچ بار کې ولیکئ چې نیټ ګارډ. نو ملګرو، کله مو چې نیټ ګارډ ولیکئ نو تاسو ته به دغسې یو صفحه را خلاصه شي. نو ملګرو، دغه اپلیکیشن به تاسې ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو، کله مو چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړ نو دغه به تاسې خلاص کړئ. نو ملګرو، کله مو چې دغه پروګرام خلاص کړ نو تاسو ته به دغسې یو صفحه را خلاصه شي. نو ملګرو، تاسو ته به تاسې د دغه په وسیله کولی شئ چې دغه ټول پروګرامونه بند کړئ او هیڅ د ریکارډ په وخت کې تاسو ته یو میسج هم را نشي. نو ملګرو، ګورئ تاسې دغه پروګرامونه ټول زه بندوم او غواړم چې په ښه سهولت سره خپله ویډیو ریکارډ کړم. نو ملګرو، تاسې به دغه پروګرامونه ټول دغسې په سره نښه واړوئ. نو ملګرو، ډېر ضروري چې دا هغه واټساپ دی چې موږ ته ډېر وخت د ویډیو ریکارډ کولو په وخت کې مزاحم کیږي. نو ملګرو، کله مو چې دغه پروګرامونه دغسې په سره نښه تبدیل کړو نو تاسې به دغلته پاس دغه اپشن باندې تاسې کلیک وکړئ او دغه به تاسې آن کړئ. نو ملګرو، کله مو چې دغه اپشن آن کړو نو تاسې ته به هیڅ ډول پیغام د ویډیو د ریکارډ کولو په وخت کې نه راځي. نو ملګرو، دلته به مو باید یوه خبره په یاد وي، کله چې دغه پروګرامونه تاسې په سره نښه تبدیل کړم نو تاسې چې کله یوټیوب خلاصوئ نو دغه یوټیوب چینل نه خلاصیږي. نو ملګرو، بېرته به تاسې راسئ همدغلته نو دغه پروګرام چې غواړئ ویې کاروئ نو بېرته به تاسې دغه په شین رنګ تبدیل کړئ. نو ملګرو، اوس راځم چې آیا زموږ دغه اپلیکیشن پر مخ روان دی او که نه. نو ملګرو، دغه د ګورئ دغه د اپلیکیشن اپشن دی. نو تاسې ګورئ چې دغه اپلیکیشن اوس ما آن کړ نو دغه د ثانیې روانې دي. نو ملګرو، په دغه وسیله تاسې کولی شئ چې د ویډیو ریکارډ کولو په وخت کې هغه مزاحم پیغامونه بند کړئ. ملګرو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که چېرته مو خوښه شوي نو لایک او له ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا چې زه احمد زیار یو ځل بیا د افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل له طرفه ستاسې په درنه حضور کې له یوې نوې ویډیو سره حاضرېږم. تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښه د باد او بریالي اوسئ د یو سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله. تل دې وي افغانستان.